أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. دا وسجما تلاوت کړه دا 15 او 16 نمبر 2 آیات. د دې دوه آیاتو په مطلب چې پوهیږي هم مخکې درجه یو قصه ده، معنا بیان غواړي توضیح چې په دې خبره پوه شي. د مدینه شریفې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دارالهجرت دی، د دې څخه بیا در شام پورې چې ځي، په دا مابین کې د دې دوه ښارو یو علاقه د ایله نومیږي. دا ایله د بحر قلزم پر غاړه باندې ده، پر دغه باندې بني اسرائیل آباد. دا 40 معاملې چې الله پاک د بني اسرائیل مشته بیانوي، دا ګرد هغه نه دي چې خامخا د موسی علیه السلام سره مربوط دي. که ستاسو په یاد هغه چې د جهاد لپاره ولاکلي ته ولاړ سي، قریه ته چورچورځي سجدا به کوي، هغه دعا به کوي چې الله پاک زموږ ګناهونه ورژو. دا خود د یوشع علیه السلام په زمانه کې، دا خود د موسی علیه السلام په زمانه کې نو. دا هم دغه مسله چې بیا ده، دا تر موسی علیه السلام وروسته د داود علیه السلام په زمانه کې ده. داود علیه السلام نبی چې دی د موسی علیه السلام وروسته بیا نبی سوی دی د پاره دا زبور چې ورکړ شوی دی. نو په دغه وخت کې دی د ایلې پر غاړه آباد و، دی د مایانو د ښکار ډیر شوقین و. بس بل کار یې نه و، درلي و درکشني پرې جالونه درلود، اوبو ته بیا جال غورځه، بیا هغه د مایانو ډکېدی، بیا دا دی وچولی هم د ماهي غوښه هم دغه وچه سي، لمر کې اواره کې په مالګې ووي، لکه دا موږ چې مثلا څوک د پسه لاندې کوي، دا چې به وچې کړي دا نو ښه وچې کلکې سي، برای په جغلو کې ودري، بیا نه خرابېږي، بیا خپل د ضرورت پر وخت باندې برای چې خشتې کې بیا پخېږي. نو خرڅول هم کاروبار هم کاوه. الله عز وجل د دې دپاره حکم صادر کړي د دې چې د شنبې ورځ د دې دپاره لکه بلا تشبیه زموږ جمعه دا د عبادت ورځ وګرځول، مګر زموږ دپاره خو د جمعې ورځ د عبادت دا رقم ده چې د جمعې دپاره اول اذان وسي، بیا د لمانځه تر کېدو پورې په دغه وخت کې کاروبار حرام دی، خرڅول رانیول حرام دي. په شرعي مسله ده، کېدای شي په کتابو کې بیا د خیر ابو میا ویل یا بیا واس اصولي مسله ده. په قرآن کریم کې راځي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. الله وایي چې په ورځ د جمعې اذان وسي، تاسو به دسکیږئ و چاته و ذکر ته د الله د ذکر څخه مراد هغه خطبې دي چې هغه ملا یې وایي. دغه اوریدل پر خلکو فرض دي چې غوږ بورته نیسي. هغه دوی خطبې چې ویل کېږي، هغه 2 رکعات المنځ جلا دي، د دوی خطبې د نورو 2 رکعاتو پر ځای درېږي، بهر لکه 4 رکعات المنځ چې سي د جمعې غولې 2 رکعات دي، خو دوی خطبې پر ځای ولاړي. په دې کې عوام غلطي کوي. د هغه وخت راځي چې ملا صاحب نیت تړي، برای دروسه لادي په خطبه وخت دي، معنا د خطبې خدای پالتو کار دی، معنا هغه خو غوښت نه غواړي زه خو 2 رکعات المنځ ته ورځم. نو خلاصه د خبرې دا چې زموږ په حکم پوسی په هغه پویږي چې د جمعې اول اذان وسو، بیا در هغه وخت چې المنځ خلاصيږي، کاروبار دکانداري دا شی باید منع شي، مګر ودار چا د پاره چې دی جمعې ته ورځي دی غي جامع اذان ورته معتبر دی. اوس په انسانان ډیر سو جامعګان ډیر سولې چې د دې د جامع اذان وسو، کاروبار پر د حرام دي، خرڅول رانیول دی به بیا ځي هغه خطبه ته به وخت لا حاضر. مګر زموږ په وطن کې خو بل بدبختي درو په خطبه کم یو په هیڅ خو چې د ناس در ملا او در طالب او درامي پرګر د غملا چې خطبه وایي چې فرض دي، دغه په مفهوم دی نه پوهیږي. نو علما را ولا تر هغه د مخه په پښتو تقریر پلا ورته وکي. اوس په عربي ممالک کې چې خلک په عربي پوهیږي مخکې تقریر نشته، هغه دغه دی خطبه دغه تقریر دی خلک اوري بالا ورسې د ستل منځ کول کیږي. دا دلته چې د نصيحت په پښتو ریواج دی، دا دغه لپاره چې په خطبه دی نه پوهیږي چې ملا صاحب سره څه وایي، دا اوس چې دی ودرېږي وایي هغه واجب او فرض. نو په دا وخت کاروبار حرام دی. نو دغه د پاره مش په خپل محله کې هم اول باندې ان شاء الله موجوده دي کار
اوس په کوټه کې ډېر ځایونه سوي دي. پخوا به اذان پر 12 بجې ورته وسو، لمونځ پر 3 بجې کېدی، نو به دغه نه ټیم به ونیوه، د خلکو کاروبار خو پرېښوی نه، خداګرد به حرام سو. اوس موږ مراعات تا ورسره وکړي، خپل پښتو نصیحت را د مخه کو چې هلته بیخي لږ وخت پاتې سي، بس هغه اول اذان وکړه. اول اذان چې وسو باران وکړه، پر دغه سره بیره د دکان نه بندول، نو خو بیخي ډېر حارس دي، نو ډېر سراش سړی دي، کنه اکثر نو برابر بند کوي. دی اول اذان وسو ادي چې راځي چې د نماز سنت کې د سید دوه اذان دی، د دوه اذان سره جمع ده، نو د ډېر وخت د کاروبار نه ضایع کیږي. خو بهر کاروبار زموږ لپاره ګرد ورځ نه دی حرام، د نبی علیه السلام د امت لپاره په دغه ټیم کې حرام دي چې اول اذان وسی بیا لمونځ خلاصیږي. د دوی لپاره د بنی اسرائیل لپاره حکم نازل شو، خدا د جمعې پر ځای د شنبه ورځ الله ورلره ورکړه چې دغه سیس د عبادت لپاره ده. مګر چې سپېجه راوچی بیا د مربودو په لتیس باندې کاروبار حرام دي، بس تیس به د الله تعالی په عبادت باندې اخته یې. نور لانوارو په دغه کې به تیس ویلي په اصولو کې وایي چې د دې لپاره د احکام چې و شاقه و درانه و، دا یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت زموږ سره دونه سهولت وسو. اوس ګوره د دې چې به جامه مرداره سودانه کې د چوبراتی کمنځي ولغچ کوي به دا بل رقم نه کیږي. اوس موږ کله جامې بغچ کوو قرارې پریولي برته صفاسي د احکام دغه رقم. یا مثلا زکات دی ډېر فرق است، دوی څلرمه د مال زکات ورکاوه او زموږ چې دوی 40مه ده، څونه فرق سره راغلی. بل د دې زکات چا نوس خوړلې، زکات والته جمع کړي دعا به کول چې الله پاک ته قبول کړه، د اسمانه به اور رتیل را پای به کې شي چې به وسوځي قبول وکړي پروت بار به جوړ خدای نه راځي قبلې د قبلې علامه ده. زموږ د پاره زموږ زکات په خپل مشخرو هم په خپل د معنی چې خور تور کې خوب کتاب وخوري، چورور تور کې خوب کتاب وخوري، چې تربور تور کې خوب هغه مستعد هغه رقم بشر دي، هغه رقم چې بدن دي ادي دا به هم د نبی علی السلام ده برکت از زموږ سره د احسان کیږي. نو حکم خو مزدسو شدیته په ورځ د شنبه د عبادت امر او ګرد ورځ بدی نور د دنیا کاروبار نه کوي، نو د مایانو ښکار د دې لپاره د دنیا کاروبار. وسم په جهان کې د مایانو ښکار د دنیا کاروبار دی، د یو ملک بل ملک ته په پټنو صادریږي. دیم په هغه وخت مایان یو ول بل علاقه ته به خلک راته به بزنی وړه دی به چوله تازه هم خرڅول لاندې هم خرڅول. نو دا کار چې و چې د جمعې پر د شنبه پر ورځ پر دې حرام شو، اخر چې سیری په دانور او تکي به کسات کار هغه مایان الله تعالی دغه سی ورته وګمارل چې برابر د شنبه ورځ به دی به دغه نه ډیر دغه علاقه ته د بحری قلزم تراله تفسیر روح البیان وایي برابر د سرمه د سره راپورته کړي تر او به نه مل خاص به د مایان د داخلي به دغه سره راپورته کړي دغه نه به د شنبه په ورځ چې د شنبه په تیر رسوله د یک شنبه څخه به بل شنبه د جمعې ورځ چې راځي برابر مای تر تمثيل لاري بعد موږ د پښتنو په متل لکه د کراکاګي مایان به وتشت د ورکه بالا دی ورته راځي چې وس پکېس منه مایان بلش کار نه پرکې دي سمدم. نو د دې د پاره شیطان بار ورته برابر نو دا خو چې دې تسخ الله پاک چې منع کړی است دې داسې یو مشاور په توګرال الله خو چې ته په شنبه منع کړی داسې ته ور مملکه ټینګه کې نو دغه کې د زیره درازي بارنو بیا دې پازابیږي الله د سنا راز کیږي لاس مورا چوه بندیکه په دې به خدای خو نه بدی ګوري د حرام کار د پاره حلا ور وشو حلا چې په شریعت کې حرام ده هغه د څه د پاره چې حرام کار ځان ته په حلاله نو خوشکار پر د حرام دي. نو د شیطان مشوره ورکول زه به چم دروشم د دریا پر غاړه باندې نږدې اباس یو څه نه پاره سره ملګری سي په شراکت باندې لوی لکه موږ چې ارهډ یو بولې یو غټ لباوړي رقم غټ غاره بولې حوزه بولې چار نوم پرځه دا به جوړ کی دا د بوډکو به پرای لکه اته څنګه چې کښنی خله ورلره ور په دغه ورځ باندې د شنبه چې به مایان را برخ په غوبو کې به مګرځي دلته به د دینو کې کوشش وچ نه نوځي چې نه به وتل چې مازګری مال براتلی چې وس مایان به ترشته د بره به خله بند کړ نو ما هیڅ پروچم ذکر لسه زغاسته بره بدلیو چې مازه به د شنبه ورځ تیر اسو د شنبه ورځ چې براله ورته په دغه ورځ مایان ډیر راتله په دغه ورځ خو دې نه نیول مایان خو باندې حوز بډک شو د شنبه ورځ چې بچی رسول وس خو نه بلاش کار حرام دي ابره بنو د حوز څخه راکشه به نو خپل په خوله مې خرڅولې مې کاروبار کو کېدای سم په خبره ته وس پويږي یعنی دی خپل تقوا د اشکارا کړ چې ورور په شنبه مې نه دی نیول په شنبه غلی په حوز کې ګرځي د لاس په منی ورا چولې شابه زنیم لیدل یا کاکانی لیدل دا په حوز کې بندول دا نو د ښکار نه بلی چې دا خو نو ښکار نه دا خو دی په بو کې ګرځي ښکار دا هغه بلی چې راخسته وای شیطانم دغه مشوره ورلور کړو دا کار چې شروع کی نو دا خو چمو د حرامو د پاره لار جوړول. نو د دوی په خپل زمانه کې بار د قوم درې طریقې
یوې فرقې 12,000 نفر کې د ګرد وای دلته دی 80,000 نفوس آباد او آبادی دغه نه قدر بار دي خلکو ټول چې دغه کار حرام دی دا مکوي دا مرتس ولاکه خواستی خو سازمش د خوراک مایان خو پیدا کیږي خو د کاروبار غو نه راځي ار نه راځي ته خدای حکم ولې پایماله کوي خپل امن کوي دا کار تست هم وای مې کوي په کوله ورګرځي چې دا ناروا مکوي بل ډاله چې په دې کې یو څه او غو دا کار شروع کی باره ول چورو را ول پک نه پر سرتار لري نه پچا کار ما په واسه ولاکه کی ضرور خلق پوسو ګناوي پوسو زکه شی خپل ځانجرا وګرځم شکار امن کاوه واغه ته امن ویل چې دا کار مکواله کدا بد اکثر ډاله دغه چې هغه پکې کی وغه دا کار کا وګورد حوزونه ورته کښلې و کاروبار چالانو پیسې خورا ډیر سوي د دانور خمس پرت ورته کې دی نو پیسې د چانه دي خوش خدوغه کاروبار دکانونه پېټي به باریدل مایان وخلګو زنیوړه دا بل نه وای نس خواره کې مگر ورته ویلای چې مکه ابل ساکت پاتو لکه اوس چې موږ د مثال په تور په دغه زمانه کې پویږو چې یا خلک د ناروا ملګری دي لږ خلک دار کم چې هغه د ناروا خلاف کې شاله کدا کار مکه دا نور دغه وای چې ور باسن دغه زمانه د خپل ځان خوندې ک نور څوک هغه چې دروغجو پکې غوټه په منکر په اثر کې داخله کسته نو دغه کسان چې دا منع کوله اوغه د دې ترمنځ بد سره راغله دوی باره ویل ولور زمش کشنیان مجال کوي چې د دې بد ویني خو سباز مازی په دغه ښکارو سره اخته کیږي دغه ناروا ښکار کوي د شنبه د ورځې ابر برزنا ورور اخته کیږي راځي چې ویش سره وک باره په کدي کې اټ جوار سره وال ول بس بالا مرتي سره خو ابدي د خلکو په چم سره کاټي بالا مشناخت ناس سره نه دسي چې په دغه ناروا کې ولاړ د الله حکمونه پایماله کوي د داوود علیه السلام په خپل امر درته سو دي چې دا حرام دي جوال سره وه امر د داوود علیه السلام هم هغه ورته واوره خلګو نه پاس پروښ خو منل نه نو دغه چې د شپې د طرفه صد الله تعالی تکوینی حکم پروس دا حکمونه به امر د یو تکوینی دی یو تشریعی دی دا دوه شان سره جلا کی تشریعی دا دی لکه الله چې امر وکړي چې منځ کوي په دې کې د انسان اختیار دی پر ځای کوي کې نه پر ځای کوي یو ایزه کوم ابل ایزه نه کوم الله زکات ورکوي دا تشریعي حکم دی په دې کې د انسان اختیار دی اختیار څه معنی کوي وکي په خپل اختیار ثواب دی وګټي نه وکي ګناکار اسوي تکولای شي چې نه وکي یو تکوینی حکم دی تکوینی حکم دغه معنی چې الله پر تامر وکي دا څه معنی چې نه جوړه شي ته ویل شي ځنه نه جوړه کېږي بس نه جوړه کېږي به بل چاره نه لري الله امر وکي چې باران دی وس بیا چاره لري ورس چې باران نه ووري دته تکوینی وایي په تکوینی کې د هیڅ اختیار نشته په تشریعي کې الله پاک انسان و ته اختیار ورکړي دي چې کایه په ثواب ګټي کنه کې ګناه ګټي نو پر دې د شپې د طرفه الله تکوینی حکم وکي تکوین د جوړولو لکه موږ الله چې ارکار کې وایسه بس بارن وکي دته تکوین وایي کدا هیڅ خبره پوهیږي اده مالدار کې سبب پیاج وای د واش پنان په مخه سره ورل پر یو غونډي باندې میږي په وجه سره لای دی یو خپل د بل خو دا یو بار ورته ولزو خدای جان ته د اریانم چې دا زوزان د جرګو د دانور دا به د څونه کښنی سوانونه وکښنی کې شي وشان ورڅخه د ارزوز جلا تیر کی هغه ورته زمړه ته بیا کوي دا دونه زوزان تجدید چې ته ناصری جلا تیر کی نو خدای ولګرد کارونه خو خدای کی بردور خدای خدای کړه کوي خدای پر ولور ورته ودرې برای تر چې وای تر ګرځ خپل ترس ورخه هغه د الله تعالی هغه امر چې کن په یکن په خپل ژبه کې ورته وشوي دغه د دماغ نو خو عقیده برابر د ایمان هغه دی لري فقط هغه دماغ ته د خبره دغه ور شو کړه دا اراوته شو سوان نه غواړي چې اكو نه غواړي دا ماز د ورته تر بس کې دته تکوینی امر وای نو پر دې د شپې د طرفه تکوینی امر الله عزوجل کې بارل بزوګان خنزران نو چې ځوانان یې واغه ګرځي بزوګان سول او چې هغه سپینږیري واغه خنزران سول سار د طرفه څخه ونه بیا بدی سره دغه کېدل د کلا دروازې بندې ایجاد دي منځکا چې دیوال پر اثر کېدلې دي خلک خود خو خو په دروازې بار خلاص سولې د ساشت مالیا ته بجې نه بجې بار به څوک سره راوته په دا ورځ باندې دغه شر چپای د دې کلا کله بوله څوک نه معلومیږي دا نور بارول چې سره معلومات یو کدا وسه پسوي دروازې وټکولې د کلا دا دروازه بل دوی هیڅ جواب نشته بار ولاسي چې پر دیوالو پورته سو پر دیوالو شو پورته سول چې حیوانان ګرځي بزوګان دي خنزران فکر ورته ور بار پر دیوالو ور واوښت چې ور واوښتل دغه انسانان چې پاتې دي
دیو الته خپل قریبانو نسل نه پیژني چې دا خو مې د اکا زوی دا مې تربور دی دا مې د خاله زوی دی نه پیژنده مګر هغه بزوګانو خنزیران خپل قریبان پیژنده برابر ځان به پس مرشي د کالی به سټل د کالی به ویول د سترګو به وښکه به جن ورې خبرې نشوي کولای نو دا مسخه سوري مسخه بولی معنا دماغ نو مسخه سوی د بزوګي د خنزیر چې دماغ هغه د انسان دماغ کار کوي خپل قریب پیژنې په ارڅ مګر چې دا چې اعلی د بزو په شکل کې واچو دا عذاب نو دغه خلکو د سم چې برابر مشتست نوول چې دا د الله امر خو نو سړی نه ماته یو وره مات کجوي مات کدرې مات کاله مات کتاب وروي سلويشت کاله دی دا کار وکړي د خلکو نه پاس په وخت دا مکوي سلويشت کاله وخت به خجر دی نو په دې سلويشت کاله کې تاسو ما خبره نه منو وساله دغه درس جوړ کړي نو څه خوندر کی وای دی به اثر ته وشورش معنا استیس خبره خو په یاد هغه خو حق خبره ده چې زنه هم سړی خو بس مې دغه حال نو کتاب راوړي په روایت کې راځي وای دغه بزوګیان یا خنزیران دا درې ورځې ژوند دی وبالا حیات نه دی کړي ګرد بره ختم سب مړسو دا مسخه سوري بولی هغه دماغ نو مسخه سوی دا اوس چې موږ کوم بزوګیان وینو دا هغه نسل نه دی د بزو نسل د مخه څخه په خاصه بزو موجوده و دا فقط الله دی په بزو واړه او د سبت نه واش دا اوس موږ بزوګیان وینو دا نو هغه د بنی اسرائیل مسخه سوی قوم دی هغه نه دلته یو سوال بار واردیږي دغه آیاتو متعلق زاوس ما ویل ترجمه مې نه د کړې سوال دا ورګي چې ملا صاحب ته ما د خلکو پر چم خره خنده تالي دلی چې انسان بزو کیږي موږ دا سوال چې د انسانان دوه قسمه دي یو هغه انسانان دي چې اهل کتاب دي اهل کتاب په دې کې سوال نشي کولای هغه خو د الله پر قدرت باندې یقین دي چې هغه چې الله سره څه وغواړي په تکوین په هغه کېږي د تکوین امر خو مزدس چې الله چاته وای مړ بارکه کافرو کې مسلمانانو چې د مړ امر ساجر سمره په بل چاره نه لري چې وای جوړیږي چې وای ونړي راځي بنړي چې وای زلزلہ کیږي بخامخه چاره نه لري هغه ته خو د سوال نه پیدا کیږي سوال خو دغه خلکو ته پیدا کیږي چې د په یونیورسيټي کې ځان تعلیم یافته بولي ساينس دان بولي هغه براوي دا کار کیږي هغه ته موږ هغه ته وای چې تو خو بيخي ولا کراڅوي کې دا سوال ولي په جهان کې طالبان په دې باندې بیا سر خلاص کی داسې یو څو کال مخکې معنا یو 200 کال مخکې داروین ترسوي څوک داروین ورته وای څوک داروین هغه د انسان په باره کې ساينسدانانو نظر ورکاوه چې دا انسان وسنګ موجود دی دا څنګه مخلوق دی چې په جمزکه کې ګرځي دا نظر ورکړي بارول دا د بزو د نسل څه دی دا په اصل کې بزو د انسان یو قسم دغه بزو چې و بس د دې د دالکی په دابیخ کې دلته خارج پیدا سو نو دغه خارج بل چاره نه برابر په درخته پسې مشله د خپل لکی داس قرار په دې چم لکی ورکه کړل برای بدن خارج پسې کاوه پسې پم یو کې هغه بونه کې ګرد سره تویس وي معنا بزو قرار تکامل کاوه انسان په شکل کې ځنی جوړ شو نو دا غټ مضمون دی پر دې باندې 200 کال مسلمانان چې په خبره پوهېدل او د کفارو دلایل پر لوړان کړل دا مسله بس و په مجرو په اخبارو کې براتله چې آدم از نسل میمون نیست انسان د نسل د بزو نه دی غبل آدم از نسل میمون است انسان د نسل د بزوګی دی اسلام نظر دا ورکی اسلامی ادیان ګرد نظر دا ورکی چې انسان ګرد د آدم اولاده ده آدم علی السلام د خاور څخه جوړ دی نو د نوی رونه خلکو ته مجوای چې د داروین خبره منی چې بزوګی په انسان بدلیږي انسان په بزوګی ونه بدلیږي کدا اس په جواب انت څه پیدا یاس هغه خلک دا سوال کی چې ملا سبتونه بیا څنګه وایي دا دون انسانان مس خصو بزوګان ځین جوړ سو ول خنزران ځین جوړ سو و هم دغه خبره چې داروین ولی په خلکو پر مخ نه کړو چې دا واست سړی ته ساينسدان ته دا نظر ورکه الله ته ګور د خلکو سره چک کړی داخل کار هغه شی را پاتې دی دا د بيجنی خبره کېدای څه خبره په دې زبرنو ستالین و دا هګل و لن و دغه په روسیا او پر اروپا باندې په دې کې خلک په مکتبو کې ورزل چې اثر لکه مشترا ورسره شاخل کانو برل خدای نست مشکو چوي د خاور څخه انسان پیدا کړي نو چا نو خدای پاک پیدا کړي دی چې د خدای عدم وای نو انسان د بزو سره نقص دی پر ما سوال کې بارا وای تعالی دی انسان په بزو بدلیږي نو زم تعالی دی بزوګي په انسان بدلیږي هغه نظر څنګه ورکاوه ساده لپاره خو مشکل نه دی که هغه بدلای که هغه مسلمان لپاره مسلمان ته موږ چې اعلی تکوینی حکم کوي د اعلی په تکوین کې هیڅ چونه چرانه چې وای هغه خبره کیږي هغه کېدای په خبره واسطه سپه دی اسنو دا سوال ستا دغه څه دالسته خو بیا جاپانیانو چې تحقیق وکي د داروین پر خبره چې پکاش کړ چې دغه خبر نه خر کوي دا نسپي کوي د څنګه انسان دا څنګه انسان دا څنګه نظر چې دا ورکی چې انسان د بزو د نسل څخه دی نو هغه نظریه چې انسان د خاور څخه دی او ورده واره پلار
آدم او حوا دي هغه پلار او مور دي د هغه ځای څخه راشو دي مسلمانان هغه وای اوس د آیات په ترجمه تاسو پوهیږئ نو الله وای ولقد فتحقیق سره علمتم تسی علم درولې دي الذين پر هغه کسانو باندې اعتدوا چې دی تجاوز وکي تر حد منکم استسی څخه ای بني اسرائیل خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانه يهود مخاطب دي نو الله پاک ودی ته وای برای ته خبر مور پلار نه خبر چې تجاوز مکوا د خپل احکام پورته معلوم ونه خو لکه مثلا نبی علیه السلام څه وخت چې سیدونو د جن احکام وس مشته معلوم دا چې واقعي د اصحاب نجرا معلوم نو خو الله دې مخاطب کوي چې معنا تاسو خو دا معلومه ده چې په تاسو کې چا ډال او چا تجاوز کوي چې د شنبه د ورځې حکم نه مانی ولقد فتحقیق سره علمتم تسی پیژنی علم لري الذين پر هغه کسان باندې اعتدوا چې هغه تجاوز کاوه په ورځ کې د شنبه چا ښکار یا معنا کاوه چې حرام کار او حکم یې ماته چاغه نو څوک د الذين اعتدوا منکم چاغه ستاسو د ډلې څخه واستاده تخمه سوی بني اسرائیل په سبت او د اعتداء او تجاوز څه وخت کوي په سبت په شنبه سنبه د سبت چې د مشته شنبه بول په شین مازری دلته سین دی نو په سبت په شنبه یا چې هفته ورته وای په دغه ورځ فقلنا الا نمجو لهم وديته كونوا تسسي قردة بزوجان د قرده جمع د قرد چې دی هغه د قرد دغه بزوجي ته ویل کیږي قرده جمع د قرده بزوجان خاسئن ذلیل نو چې بزوګي سره په خارم سره کانه جوړي چې مرز نیولې ذلیل بزوګان نه جوړ شي دغه حکم ورلره وکي وسنه دلته ګوري کونو قردتن کې بل سوال واردېږي علمي طالبان هغه دادي وای تکلیف بما لا یطاق ناجائز دي دینی مساله د غټ اصولي مساله د تکلیف بما لا یطاق ناجائز دي وساله دغه پر موږ باندې واجب کولای شي شرع باندې واجبوي چې ول اساسمن ته وخیږي خدای زما در طاقت لوړ درنه په دې مې اعلان مکلف کینو لا يكلف الله نفسا الا وسعها اغایات دلیل دي چې الله پاک انسان نه مکلف کی مگر نشي د طاقت نو شو چې ماته د امر کې چې بزوګي کېدای د نه په لاس کې دي نو دا څنګه امر دی جواب به بیرته هغه دی چې بابا یو تشریعي امر دی تشریعي امر د شریعت قانون چې په هغه کې ستاوس لازم دي ته به وس لري ال امر در باندې کوي یو تکوینی دی په تکوینی کې چې دی ستاوس نه غواړي چې دا خبره ستاتر وسلاندې ده کنه ده چې الله وايي مرید سنو د ځان نه جوړي ستا په اختیار کې ده دا خو تکوینی دی په دې کې ستا طاقت نه دی ضروري په سوالم کې دای سپېدل په جوابم سوال څنګه وسو چې د کونو څخه خو د امر د چتي سي نو سړی خو هغه چاته د اشیاء مکه چې دغه په طاقت برای وسته والک تلاشته وکړ براوته دغه لوټه په سرو زرو اړه کنه ولا کړي پرېږده خلک چې راځي در باندې خان براوي دا تخپل کوي چې دا کار چې بده کې خدای در وسنه دی لاندې در وس یو شي نه لاندې کله بل څوک په مکلف کولای شي یو تکوین دی تکوین د دې چې اړول دی حقیقت په بل باندې یا یو کار چې دی کول هغه چې د الله پاک د کون په کون چې اړل دی پاغه کې چې دی پاغه کې د انسان وس طاقت شرط نه دی لکه چې ورته وای مرسه یا ورته نه جوړه یا ورته وای جوړه دا خو د الله تکوین دی دا تکوینی امر دی تشریعي نه دی نو دلته د دې وس نه غواړي چې برا بني اسرائیل نو کله دا وس درو دي چې د ځان بزوګي جوړ کړي كونوا تسسي قردة بزوجان خاسئين ذليل فجعلناها نكالا لما بين يديها الله فجعلنا نمج وګرځول ها دغه مسخه دا هاضمه د دې مسخه او د اوشتلو ته صورتونه بدل شو دغه مو وګرځول نکالا عبرت لما بين يديها وما خلفها لما ده هغه اقوام د پاره بین یدیها چې په مخ کې د دی او ما ده هغه د پاره خلفها چې د دی ورسته راځي وموعظه فند للمتقين د پاره د پرهیزګارانو د پاره د هغه خلکو چې د الله تعالی څخه بیریږي په دې خبره بیا سر خلاص کی دوه نه پاره په فرض کو بار په آیات په ترجمه پوهیږي دا یو سړی بدکار کوي او نور خلک چې دي هغه هم دغه بدکار باندې راځي ځخنه کوي دا رقم دي نور کسان چې بیا هغه بیا د بد کار نه کوي دي ته به دام کوي دا بد کار دي دا ګناه لري دا بیا د عذابونه راځي بارچ ته پر راورسېږي بار دا غيو را چپاکه د خلکو پر شمنې په وینو یې وبکي وس کار یو کار دی چې په وینو کې وبکي مګر د دې څخه دونه پرو ته کار ورکول شو هغه کسان چې دغه په دماغ کې دغه فاسده مفکوره و دغه د پاره د استاو هل عبرت سو چې ورته کړ هغه براوي مخوس دی و بل پلا ما په قران کې پرېشت ما ولا درده بتر کې نو دا وهل د دې لپاره خلک چې بولي عبرت وای د ته مشه عبرت ورکي هغه بل چې په خوایم دا کار نه کوي بیا مفکوره نه لري داغه د لپاره دا پند بولي وای د چې پند ورکي
هغه بار بیا وای ګوره سړی چې د الله بیا امر کې دا غسه وسره کیږي ګوري کار یو کار دی په آیات کې ویني دوا حکم پر وسوه یفلای نکالا لما بین بل پلایل او موعظه للمتقین دا غم سوال دی علمي چې بابا یو شی دی نو خدای په بزوګي واړو یفلا و نکال دی بیا موعظه ده بارور ته خو خلق دی ورته یو هغه ډاله و چې د دې هم فکر و چې پاتسی وي د روس په بزوګي نه جاوشتي هغه ته اعداد ورکي هغه ته چې شي هغه ته عبرت ورلره چې دغه سکیږي ځان سمیا کنه سمیا هغه بل چې د بخواڅه پر لار برابر دي داغه د پاره موعظه سو موعظه بیا پند او نصيحت دي هغه د دې څغټ کار اخلي چې څونه د خدای فضل باندې اوس چې زه هغه رقم نه و ګوره د دې نه دي چې د مخه سایم مفکوره خرابه ده سبا مفکوره داغه د پاره بیا دا وعظ دي دا پند دي لکه د سړي چې خپل زی پر لار ګرځه برابر مګر بیا پر ماشام پر سرخان سمي خبري نه ورته کی زوی سړی دا رقم کی سړی دا رقم کی دا پند بولی یو هغه د چې زوی لو چکلو پري نو خو هغه چې پاکي برای وي داغه د پاره دا نکال دي نکال منای عذاب عبرت نو خو عبرت ورته بل رقم نه سمېږي نو کار یو کار دی په آیت کریمه کې د نکال نوم پر شو وسوي دي د موعظې نوم پر شو وسوي دي اخر ګورخ ما د اسلام دشمنان د آیاتونو اړ زره په زره دي سړي داسې ورته ګوري برای دا څنګه دی چې نکال بجدل کې موعظه بل ورته خو نه پرد وخت قسمه دي هغه د پاره نسبت هغه دی دا بل د پاره هغه دی به ترجمه ته ګور فجعلنا مجوغرزوها دغه مسخه کول د قوم دا مو وګرځاوه نکالن عبرت لما د هغه قومو د پاره بین یدیها چې د دې په مخ کې و نو د دې په مخ خو معنا ورته کتل خو ویل د چې د بزوګانو خنزیران شو و ما د هغه د پاره خلق هاچ در دې ورسته راځي تر دې ورسته چې په نسل کې راځي او د خپل پلار په دغه بد عمل باندې راځي دغه د پارم دا عبرت چې عبرت واخلم کني بیا هغه د پلار وجه چې د پلار سره سوي تاسو رم کیږي و موعظه او دغه مسخه مج وعظ وګرځول د چا د پاره للمتقین د پرهیزګارانو د پاره چې په هغه وخت کې پرهیز کړی دي یا چې بیا پرهیز کې د حالات سره بیریږي دغه د پاره چې دغه قصه چې باور د مسخه ده دغه د پاره د موعظه د فندي باروي چې بد کار به نکوم اگر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت د په امت کې دغه عمومي مسخه منع ده الله پاک چې بستاد امت سورتونه نه مسخه کوم ازړه به مسخه زړه چې مسخه یغه نو وس مرستې محلي او کلی په ډک شهرونه په ډک زړه مسخه څه معنی چې دای شزه څونه عاجز مخلوق دي کښنی څونه عاجز مخلوق دي د دې چا کورتر ټک کښنی ولا بل ولا دا په وینو ولا بل څنګه کوي د څه د پاره د څو پیسو د پاره یا یو کنجک دني ولې دلته بنوي موټرسایکل تیریږي چې ډیر په 15000 به خرڅيږي درز په سر باندې ور موټرسایکل ځنی وزغل دغه وستي انسان بوله انسان خدای نه وای د اونس څه دي چې الپت خپل هم نوعي سره لري نو کوم دي چې ما سره الپت لري خو د 15000 د پاره زما ګرځي زندګي را برباد کړ پس څنګه ظلم یې مړ کړ د دیو بیا زړه مسخه دي نو نبی عليه الصلاه والسلام سره الله وعده کړو ورستاد امت د ایو عزت بستاد روي زوکم چې بدن به نه مسخه کیږي په عمومي توګه چې بستا کړی یا خنزیران سي یا بزوګان سي مګر د زړه مسخه په پکې کې راځي زړه مسخه سره کې وسه اکثر انسانانو زړه نه مسخه سي وي چې نه خبره تاثیر پکې چورته وي کې او ظلمونه د سي ظلمونه کې چې بر د بل سره ورته متحیر سي چې دا څنګه دماغ د سي ظلم سره کوم دا کار د کړو دي چې سره کوي نو دا مسخه د نبی عليه السلام په امت کې صورت کې نه ورغلی په دې کې راغلی دا پسې چې ورسته راځي کوم خبره هغه نو بیا بل دغه تفصیل بار غواړي په خبره باندې تاسو پوهیږئ نو دا اوس چې موږ په دا 15 آیات کې ول دا 14 نمبر معامله و په زمانه کې د چا سره د داوود علیه السلام داوود علیه السلام تر موسی علیه السلام ورسته تر عیسی علیه السلام د مخ په د مابینس کې د نبی وربان خو دې ډیر خو دا هغه سه نبی د کتاب ورکول سوی دی دا نبی چې دي ځینو نبیانو ته مستقل کتاب ورکول سوی چې هغه شریعت مقدسه دی جلا ځینې نبیان دي کتاب نه دی ورکول سوی د بنی اسرائیل اکثر نبیانو ته کتاب نو ورکول سوی کتاب به یو ته ورکول سوی او دا نور باغ ور سره تبلیغ او لکه نه لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتاب ورکول سوی دی مګر په امت کې نبیان نشته ولدغه چې د نور امته نبیانو به دا کار کوي ستاسو به ستاسو علما کې دغه ستا کتاب د خلکو پورې رسي نو خبره داس و چې دغه کې د 14 نمبر معامله نه موږ وویل دا د هغه عصر سره اړه لري الله وبن اسرائیل تور پیات کړ چې تاسو دغه تجاوز کاوه ما دغه جزا درکړه دغه جزا یاداشت ورته وکړي د څه د پاره نو چې الله د څه جزا ورکولای شي نو دغه يهود په مدینه کې اوسېدل نو نبی عليه الصلاه والسلام یې نه مانی الله وی منه نو پرتا
څه ګارانټي لري چې تاسو به بیا مسخه نه راځي، تاسو به بیا عذاب نه راځي، چې په پلار پر نکي لري پر تام راځي چې ته د دې نبی استهزاء کوي، امر نه مني. نو په دې طرز په دې شپاړه سبا معاملې ام دي دعوت کړو دې خبرې ته چې راسي د الله تعالی عبادت وکي او د رسول ومن. واخر دعوانا الحمد لله.